دغه ان شاء الله چې کومه یوه ده دا ډېر خلک غلطه لیکي، دا سم نه لیکي، دې باندې دوی ګناهکار کېږي. په کار ده چې دې نه دوی ځان وساتي دا صحیح کوم یوه ده او غلطه کوم یوه ده. ډېر خلک چې کومنټونو کې خلکو ته کومنټ کوي ان شاء الله څوک لیکي دا غلطه لیکي، زیاتره خلک غلطه لیکي، او خلک یو بل سره خبرې کوي ان شاء الله لیکي غلطه لیکي، دې باندې دوی ګناهکار کېږي او دا ډېر لوی جرم ده. د ان شاء الله کې کومه صحیح ده او کومه غلطه ده، دې کې احتیاط پکار ده چې سړی دا غلطه ونه لیکي. څوک چې غلطه ولیکي دا ګوره ګناهکار کېږي سړی ښه، دا ډېر لوی جرم ده. ان شاء الله چې صحیح ده هغه ان شاء الله ده کومه ان شاء الله چې لیکي دغه نون به د شین نه جدا کوي. کوم رقم چې قرآن مجید کې راغلی ده، قرآن مجید کې څو ځایه ذکر شوی ده، یو ځای نه ډېره ذکر شوی ده، دغه نون باید د شین نه جدا وي. ان شاء الله معنی دا ده که خوښه وه د الله جل جلاله. او بل دا ان شاء الله خلک لیکي دغه نون د شین سره یو ځای کوي، دا ډېر غلط کار ده او دا ډېر لوی جرم ده او دا ډېره لویه ګناه ده. دې نه ځان ساتل پکار دي. دغه شین به د نون سره نه یو ځای کوي، دغه ان شاء الله کې دغه نون د شین نه جدا کا، که د یو ځای کا ګناهکار یې. د دې معنا دا ده چې پیدایښت د الله جل جلاله دا ډېر لوی جرم ده چې په دغه ترتیب باندې لیکي. دا الان کې ډېر خلکو ته پته نشته چې دا څه لیکي، خو باید دا خلک معلومات وکړي چې دا څه معنا ورکوي، د دې معنا څه ده، باید معلومات وکړي او څه نه څه پوهه حاصله کړي چې په دې باندې خبر شي چې دا لیکي آیا ماته الله جل اجر راکوي او که زه ګناهکار کېږم. دغه ان شاء الله دا نون به د شین سره نه یو ځای کوي، که د یو ځای که ګناهکار کېږي او که د جدا که او ان شاء الله دې ولیکه دا بیا ډېر لوی اجر لري. احادیثو کې د دې ډېر لوی فضایل راغلي دي او دا ډېر لوی فضیلت لري. په کار ده چې خپلو ملګرو ته مو ویل شي چې داسې مه کوئ، دې کارونو نه ځان وساتئ، دغه شی لیکل مه کوئ، دغه نون به د شین سره نه یو ځای کوئ، که چا یو ځای که ګناهکار ده او ډېره لویه ګناه ده.